عرفانه والکه عرفانه زه یم جبار خان د باندې راوځه در سره کار لرم دا خصمړی لکه چې بیا د کور کرایې پسې راغلی ما سره یوه روپۍ هم نشته یا خدایه بیا ورته څه بهانه جوړه کړم ستړی مې کاکا جبار خان ښه یې جوړې په خیر یې راځه دننه چای ډوډۍ به وخورو راځه که نه ولې دلته ولاړې راځه ګورئ زه ډوډۍ نه خورم چې یو ډوډۍ پسې نه راغله چې ډوډۍ دې وخورم زه مې د کور په کرایه پسې راغلی جیب ته دې راس که پیسې راته راوکاږه او پیسې مې راته راکړه او که در سره نه وي پیسې په همدې شیبه زما د کوره وځه په دې ښه پوهېږئ چې زما د زوی واده م را جوړ دی او که در سره نه وي په همدې شیبه زما د کوره وځه ته په خبره نه پوهېږې ګوره دا د کور لوښي او سامان هم نشي وړی هغه هم د کور په کرایه کې در نستنوو ګوره کاکا جبار خان چې دا ظلم را باندې ونه کړې واړه واړه ماشومان مې دي میرمن مې ده دې سره اوړي کې زه چېرته لاړ شم زما په ماشومانو لږ رحم وکړه د هغې په حال لږ رحم وکړه یاره ته په نیمه نه پوهېږې پوه شوې زه په رحم و ترحم و صلې رحمي او عاطفه باندې نه پوهېږم ښه پوه شوه عرفانه پیسې درنه غواړم پیسې او که په دغه جمعه کې د پیسې رانه کړې کور به مې خالي کوې او زما د کوره به وځې او که ونه وتې په وهلو وهلو د کوره باسم پوه شوې او که نه بیا به در سره ګورم ښه دې جمعې ته به وځې حتما به وځې د یاسمین پلاره خیرات خو به وي داسې خفه راننوتلې جبار خان درته څه ویل دي میرمنې جبار خان راته ډېره بېعزتي وکړه د کور د ایستلو یې راته وویلې دا د کور ټول وسایل موږ نه په پاتې 2 میاشتو کرایه کې اخلي دا ته څه وایې رښتیا وایم میرمنې دا هم راته وویلې که راتلونکې جمعې ته کور ورته خالي نه کړو نو په ټیلو ټیلو به هم دې کور نه وباسي ای خدای زه دې ولې داسې بېوسه پیدا کړی د دې ژوند نه خو راته مرګ ښه دی د یاسمین پلاره ته مه خفه کېږه زه به لاړه شم او د ورونو نه به مې هغه د پلار پاتې ځمکې نه خپل حق واخلمه هغې کې به یو کورګی جوړ کړو تر څو د دې حالت نه خلاص شو میرمنې دا کار مه کوه نه دا زما حق ده نه میرمنې هېرېږمه هسې نه چې تا سره مړی ژوندی پرېږدي نه داسې به هغوی نه کوي هغوی زما ورونه دي زه همدا اوس ورپسې ورځمه کښېنه لورې مورې ورونه مې کور کې نشته هو دننه کوټه کې تلویزیون ګوري څه کار دی ورته غږ وکړم هو ورته غږ کوي خانمیره و خانمیره زویه دې کوټې ته راشه زویه اوه
ستړی مشې زما سلام خان میر ورور څنګه یې؟ څنګه ښه، شکر. جوړه سلام سلام وصال ورور څنګه یې؟ ښه جوړ. ښه خوره څنګه یې نور ژوند څنګه تیریږي خیر اوسې وروره، خدای دې بده ورځ نه درښي لکه زمونږ. دا څه وایې زورورې وه زما خوږې خورې ته راباندې څومره ګرانه یې ورښتیا ته د اول نه راځې زموږ کور ته وروره کور یوازې دی او ماشومان مې دي، خاوند مې هم معیوب دی، راتګ نه کیږي. خورې هغوی به دې دلته راوسي وو سترګو خو په بڼو نه درنېږي ورښتیا دا سترګې دې ولې سرې دي عرفان در سره جنګ کړی که کومه بله خبره ده په خپله بېوزلۍ او په خپل غربت مې ژړلي دي، په بېکورۍ مې ژړلي دي. هغه زموږ د کور خاوند چې دی عرفان د ډېرې بدې خبرې کړې وې، ورته ویلي وو که ته راتلونکې جمعې پورې کور خالي نه کړې نو په ډیکو ډیکو به هم د کوره وباسي او د کور سامان چې دی په تېرو 2 میاشتو کرایه کې رانه ګرځوي. لالا زما دا خفګان هم تاسو ډېرولی شئ او هم یې کمولی شئ. خورې موږ ستا په مقصد پوه نه شو ته څه ویل غواړې مورې او ورونو زه راغلی یم دلته چې خپل حق غواړم. د څه شي حق د پلار په ځمکه کې خپله برخه دومره ځمکه راکئ چې زه پکې ځان ته یو کور جوړ کړم. سیما یو میړه د حق و هغه مو درته درکړی دی نور د موږ سره حق مق نشته او ښځو ته چا په میراث کې برخه ورکړې ده نه لالا زه د خپل پلار په ځمکه کې خپل میراث غواړم او تاسو یې باید ماته راکړئ. څه میراث میراث به رانه په سترګو مو نه ګورې ځه لاړه شه خپل کار کوه او آینده کې دې طرف ته رام نشې. ګوره لالا دا زما حق دی، دا حق ماته اسلام راکړی. خیر دی لالا دا حق زما نه مه اخلئ. ګوره سیما زما خبرې په خلاصو غوږو واوره موږ سره د حق مق او میراث د نشته ښه به دا وي چې موږ توربرانو ته ونه شرموي پوه شوې او خوله دې بنده کړې. مورې خیر دی ته که نه ورته وایه چې دا د خور ده خپل حق غواړي او خپل حق یې ورکړئ. خان میره زویه غوسه کېږه مه دا دې خو خپله خور ده هم قرآن کې هم اسلام کې راغلی ده دغې حق ورکه دا خو اوس ورته اړتیا لري. ګوره دښمنه دې نه ده خپل د پلار اولاد دې دی. مورې مخکې مې خوره خو اوس نه دا یې زموږ بېعزتي پسې راخیستې ده غواړي چې په کلي کې مو وشرموي. زموږ په ټولو توربرانو کې تر اوسه چا خور ته میراث یا حق نه دی ورکړی او دی رانه غواړي. هی دې ته بچي او میړه ډېر مهم دي. مور جانې ته یې ننګه مه کوه رانه به په سترګو مو نه ګوري نور سیما موږ ته مړه ده او مړی ژوندی دی موږ سره نه لري نور د دې کور ته هم نه راځي. دا زموږ خور نه ده. خان لالا زما خو زړه ده چې یوه برخه د خپل ځمکې څخه خور ته مې بیله کړو بله دا چې د اوسېدلو ځای هم نه لري کور به پیدا کړي. وساله ستا عمر لا خام دی د مشرانو په خبره کې مه رادانګه پوه شوې. لالا ته خو یې نه منې خو زه همدا اوس ځم او د کلي د مسجد ملا امام درپسې راولم چې تا ته یې په آیات او په قرآن ثابته کړي. ځه لاړه شه دا ارمان به دې پوره نه شي. السلام علیکم ملا صاحب. وعلیکم السلام لورې ستړې ماشه په خیر راغلی څنګه ده لاره راغلته کړه خیرت خو ملا صاحب غوښتل مې چې د خپل ورونو نه د خپل پلرني ځمکې کې حق واخلمه خو مشر ورور مې ضد کوي او نه یې مني. ګوره لورې ورخطا کېږه مه اسلام دا حق درکړی دی او اسلامي شریعت کې هر خور لور ته دا حق شته چې باید د پلار په میراث کې خور لور ته خپل حق ورکړل شي.
ما دا ټوله خبرې ورته وکړې خو هغه یې نه مني. مور او بل ورور مې دا خبرې ورته وکړې، ورته ویې ویل چې دا مو خور ده په تا یې حق کېږي، خو بیا یې مو نه منله. خیر وبشي ګوره لورې، هغه د ما لور نه ده رڼا، پېژنې که نه؟ ما د اوسه نه خپل حق هغې ته ورکړی دی. دا مې دې په خاطر ورکړی چې خدای مه که په هغه دنیا کې زما غاړه ورباندې بنده نه شي، او بیا د هغې د حق ځواب د الله په دربار کې زه نشم ویلی. حق دی چې باید خپل حق ورته وسپارم. ملا صاحب خیر ده ته راسره لاړ شه، شاید ستا خبرې ومني. موږ خواران خو د ناستې ځای هم نه لرو. سمه ده، درځه چې ځو، درځه. السلام علیکم ملا صاحب، جوړ په خیر ښه یاستئ؟ ساعت مو ښه دی؟ په خیر یې؟ ملا صاحب مهرباني. چی ته ضرورت نشته. مننه، خیر یاست؟ مهرباني. څنګه یې خیر؟ شکر فضل د خدای دی. خانمیره خیرت ده، څنګه داسې خپلې خور ته بد ګورې؟ ملا صاحب ته خفه نه شې. ګوره ملا صاحب دا څومره بده خبره ده. اوس مې خور غواړي چې په میراث کې خپله برخه واخلي. تر اوسه په کلي کې چا خپله خور مور ته حق نه دی ورکړی او دی رانه غواړي. دا هم په کلي کې شرموي. ګوره خانمیره وروره، شرم په هغې کې دی چې خور او لور په خېټه وږي وي. شرم په هغې کې دی چې خور او لور په جمع پټه نه وي. شرم په هغې کې دی چې په شته د ورونو د پلار په جایداد کې هغه بې کوره وي، بې سرپناه وي او په کرایي کور کې اوسېږي. دې کې کوم شرم دی؟ دا د الله تعالی حکم دی، امر دی چې په خپلو شتو کې خپلو خویندو خپلو لوڼو ته خپله برخه خپل حق ورکوي. ګوره په هغه متروکه برخه کې چې د مور پلار د خپلوان نه ورته پاتې وي، په هغه متروکه برخه کې د ښځو لپاره هم که لږه وي او که ډېره وي خپله برخه حق لري. دا د الله تعالی امر دی، د قرآن امر دی. رښتیا د الله تعالی امر دی؟ بله ګرانه، الله تعالی خپله فرمایي چې خور لور ورور د یو مور او پلار اولادونه دي. څونه چې زوی حق لري خور او لور هم حق لري. ګوره ما هم خپلې لور ته، زما لور خو ډېره وړه ده که نه، په دې خپل ژوند کې مې اوس هغې ته خپله برخه معلومه کړه او په ځمکه کې مې هم خپله برخه ورکړه. ماله کېدی شي الله مکه که زه مړ شم الله رب العزت به بیا په هغې دنیا کې د ما نه پوښتنه کوي او زما به غاړه ورباندې بندوي. والا ملا صاحب ښه دی چې راغلی، زما سترګې دې وغړولې. زه به مې همدا اوس خپلې خور ته برخه یې وسپارم تر څو رانه الله تعالی خوښه خوشحاله اوسي. څنګه؟ زه د په دې کار سره ډېر خوشحاله خور جانې پوه شوې که نه؟ ما وبښه، ستا زړورتیا ته دې زما سلام وي. خور دې وي لکه ستا غوندې خور. راځه چې خپله برخه یې در وسپارم. وروره خدای دې اوږد عمر درکړي. زه هم ډېره خوشحاله شومه چې ته د خپل ضد نه تېر شولې. په وروستۍ کې زما دا وینا ده چې هر خور او لور ته باید په میراث کې ونډه ورکړل شي، ځکه چې دا حق ورته خدای او رسول ورکړی دی. بله بله دقیقا. خانمیره په دې کار سره ډېر خوشحاله شوم. خوشحاله په دې شوم چې ډېر زر دې قناعت وکړ. له دې وروسته به موږ تاسو ټول په دې کلي کې عامه پوهاوی کوو تر څو زموږ کلیوال خلک د ولسونه خور او لور ته په شته میراث کې خپله برخه ورکړي.